په اروزګان ولایت کې په دې وروستیو کې بیلابېلې کوچني کارخونې جوړې شوې دي چې یو شمېر بې روزګاره کارسانو ته پکښې د کار زمینه هم برابره شوې ده. د دغه ولایت د صنعت او سوداګرۍ خونې رئیس محمد داود شاهین وایي دوی د کارخونو له مسؤلینو سره په هره برخه کې همکاري کوي او د هغوی ستونزو ته رسیدګي کوي. د جوزجان امنیتي مسؤلینو د شبرغان مزار شریف پر لویه لاره په دوه جلا جلا ترافیکي پیښو کې د 12 تنو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د جوزجان د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر د خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې لومړی پیښه پرون د جوزجان د اقچي ولسوالۍ په سرکا سیمه کې رامنځته شوې ده چې په پایله کې د درو ماشومانو او یوې ښځې په ګډون 15 تنه ټپیان شوي او دویمه پیښه هم پرون له غرمې وروسته د یاد ولایت د خانقاه ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دوه موټرونو د ټکر له امله رامنځته شوې ده چې پکښې 7 تنه ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د پیښې ټپیان ولایتي روغتون ته لیږدول شوي دي او روغتیایي وضعیت هم ښه بلل شوی دی. د یادې پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي ګڼل شوې ده. د پروان امنیتي مسؤلینو په دغه ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 9 کسانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو خبر ورکړی دی. د یاد ولایت د امنیه قومندانۍ ویان فضل رحیم مسکینیار ویلي چې د چاریکار اړوند په جنگي باغ سیمه کې د یو موټر سایکل او کرولا ډوله موټر ترمنځ د ټکر له امله یو تن مړ شوی او 8 نور ټپیان شوي دي. د پیښې ټپیان د اړوند مسؤلینو له لوري د پروان ملکي روغتون ته لیږدول شوي دي او پیښه د ترافیکو مدیریت له لوري تر څېړنې لاندې ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شلاورز جام سالیو په لړ کې سبا له جنوبي افریقا سره لومړی نیمه پایلوبه ترسره کوي. ټاکل شوې ده چې دغه لوبه د کابل پر وخت د سهار 15 بجې په براین لارا کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. د پاکستان په کراچي ښار کې په تیرو 3 ورځو کې د سخت ګرمۍ له امله 2 کسان مړ شوي دي. د راپورونو مخکې دغه ښار کې د برېښنا پاچا هم تر ساعتونو اوښتی دی چې ان کله کله په ورځ کې 10 ساعتونو ته رسیږي. په کراچي کې د چهپا او ایدي په نومونو د خیریه بنسټونو چارواکو ویلي چې یوازې پرون په دغه ښار کې د سخت ګرمۍ له امله 11 کسان مړ شوي دي. د دې کسانو مړي د کراچي په بیلابېلو سیمو کې موندل شوي دي او د ځینو هویت لا هم نه دی څرګند شوی. د کراچي په منګوفیر سیمه کې د سردار خان په نوم یو افغان کډوال ویلي چې د ډیر ګرمۍ له امله یې وړ مورز 2 ګاونډیان مړ شوي دي چې یوه یې ښځه وه. هغه وایي د کراچي په ګرمیشت ښار کې چې ګرمۍ کې برېښنا نه وي د په خبره د ډیر نورو خلکو د مړینې امکان هم شته.